بسم الله الرحمن الرحیم. هغه د انچارټ ځینې اپشنونه پاتې وو چې مثلا څه کار کوي. نو راځم پر هغه باندې بحث ورسره کوم. زه به دا یوه ریسته کوم. دا تېره ویډیو چې ما کنورټ کړله هغه ده. یوه لازم وځم وینې دا اپلیکیشن چې خلاص مو کړئ، دا ویډیو پر ووایه، بیا نیو پر ووایه. نیو سیم پر ووهله، اوله راځم دغه بلینک وینې تور دا هغه سلیکټ کړئ، دا وروسته پر ووایه. اوس دغه نه ده، دا زه بېرته یې در وښیم. دا ځای فقط پر پریس کې دا رقم پر ونیسئ، صحیح ده. دا رقم ته یې پر ونیسئ، داسې په دا رقم پر ووهلئ. له هغه وروسته فقط یې مازې ټچ یې کړئ. نور دا رقم وینئ، دغه څه دا وینئ، دا ځای دا داسې کش کړئ، دا رقم ده کش مه کوئ. دا خو د هغو نه بس برابر ده، صحیح ده. هڅه نو کش کړئ. له هغه وروسته به راسئ دلته کانوس ته راسئ. کانوس کې یوټیوب سایز ته یې واړوئ. وینئ دا یوټیوب سایز ده، داسې مو واړوئ. اوس دغه لوګو ته فقط لوګو پر ووایه، نور بس فري ریموف یې کړه. فقط یې څه انتظار ته وکړئ، نور خپله ریموف کوي. نو دا د هغه هم ایسته کړئ. اوس به راسم ځینې اپشنونه پاته ولو، لکه چیش در وښیمه. اوس سپلیټ پاته ده. سپلیټ خو مو ویلې ده، ښه دا به زه بیا درته هم دا څه دغه ده ګنګ شته. نو سپلیټ ګورئ څه کار کوي. یو خو ګورئ که چیرې مثلا ویډیو ده کوئ، مثلا دې خوا ته اضافه برخه یې له دې خوا څه مثلا زه درته وایم دا نه ښیم، دا مثلا اضافه برخه ده. نو دا به ته څنګه کوم؟ یو خو د سپلیټ په واسطه کولی شئ، بل خپل اپشن هم لري. مثلا دغه ونې دا پر ونیسئ، نور دا رقم راکش کړئ، بس دلته خپل اتومات درېږي. وینئ دا رقم یې کولی شئ. او له دې خوا هم مثلا ځینې وخت ویډیو دلته پای ته ورسېږي، نور اضافه برخې دا رقم پر راکش کړئ، دا بس پوره شولو. نو دغه باندې هم کولی شئ. بل دا مثلا دلته دغه ستاسو غلطېږي دا شی، بیا دا رقم وکړه، دغه سپلیټ وینئ دا فقط دا رقم راوړه چې دغه فالتو ویډیو هغه ما دا سپلیټ پر ووهه، نو دا په دوو برخو وڅڅوي. وینئ دلته په منځ کې دغه هم راغلی دا شی، دا رقم. اوس دغه اضافي برخه ما ډیلیټ شي، ختمه شوه. دغه رقم دا نور هم کولی شئ. مثلا دلته کولی شئ یو وخت مثلا په ویډیو په منځ کې تا ته چا کتلي، یا مثلا تا یې بلې خوا ته پام اوښتی، نو هغه پرې کوي هم درته کېږي. هغه ښه په نورو ځایونو کې هم درشم، فقط وینې دا پر ووایه. مثلا له دغه ځایه بیا تر دغه ځایه پورې تا فالتو ویډیو یا تا د غلطي درته شوې، فقط دا بیا پر ووهه، دا منځ ته پر ووهه، نور یې بس ډیلیټ کړه، دا پاته ده. صحیح ده. ښه، اوس بل دا نه اپشن دغه د ډیلیټ ده. ډیلیټ خو مو ویلې ده، والیوم مو هم ویلې ده. هغه کله ویډیو کار کوي، دغسې کار نه کوي. بل سپیډ هم ویډیو کار کوي. انیمیشن هم همدغه رقم ته ای آی کټ. دا ای آی کټ ونې دا کله چې مثلا ستا انټرنیټ فعاله وي، صحیح ده، او دلته مثلا ته یو ویډیو ور اضافه کړی، په دې کې مثلا ستا دغه نه اضافي مثلا ارپلا کټ کړه، دلته کټ کړه، دلته غلطي شوې، دا رقم کټ کړه، بیا دلته سپلیټ کړه، بیا دا رقم ته لږ والا دا خو ته خراب په دې کړه، دا رقم کړه، دا رقم دلته خرابه شته. دغه لپاره اوس یو بل اپشن دغه د ای آی کټ ده. ای آی کټ داسې مازې پر ووهه وایي ویډیو ونې. اوس ګورئ دا خو ما فقط دغه یو توره صفحه ور اډ کړې ده، وایي فقط ویډیو ده پرې کوي. نو دا د انټرنیټ سره کار کوي، بې انټرنیټه به کار نه کوي. پاتې شو کراپ ده. کراپ څه کار کوي؟ اوس راځم اوله راسئ، که مثلا دغه سکرین نه ده، دغه عمومي سکرین ده، دې سکرین ته دې ته که مایشه ور اضافه کوئ، فقط راسئ دغه وینئ، دا به زه یې څه کومه، دغه پی آی پي وینئ، پی آی پي دا پر ووایه، دا رقم بس. نور که ویډیو غواړئ ور اضافه کړئ، عکس غواړئ ور اضافه کړئ، هر څه چې اضافه کړئ ستاسو کار ده. مثلا زه ور اضافه کوم دا عکس اوس ما ور اضافه کړی، ما درته ویلي ول دا رقم یې هم کشولی شئ. مثلا د دغه شي په واسطه وینئ دا فقط داسې راکش کړئ، دې خوا ته راکش کړئ. هغه رقم یې هم کولی شئ. یو بله طریقه ده چې ډېره بهترین طریقه ده، فقط راسئ دغه وینئ دا شی، دا مازې پر ووایئ دا رقم ته، صحیح ده. داسې مې پر ووهلی، خپل اتومات درته سکرین سره برابروي. زه یې ومه دا فقط دغه شی څه کومه، دا د ونې برابر شو، مکمل برابر شولو.
اوس دغه ګورئ دا خو وینې دلته ګوره دغه خوا پاته ده دا دلته فقط راځي اوس د ده دغه عکس پر ټینګ کړئ دا رقم ته کشف یې کړئ کشف یې کړئ کشف دا رقم یې ونیسئ خپله یې اتومات نور بالا کشیر سر ته راغلی اوس دا د عکس راغلی ده اوس به څنګه وکړئ اوس خو موږ خبره د کراپ ته کوو کراپ ته فقط دا وینې عکس پر و کراپ ته راسه بله مثلا دلته دغه کې دا مثلا دا منزل ستا نه ده خوښ دا منزل ستا نه خوښ فقط دا بیرغونه یې او پوج یا مثلا دا ډېری په دغه کې راځي په ریاکشن ویډیوګانو کې راځي چې مثلا ته غواړې یو شی کراپ کې بیا وروسته پورته مثلا خبرې ورسره وکړې دا اوس دا رقم دې کوي فقط پوج یې راښیي وینې پوج یې راواخیستی دا کوچنی کوي ته دا رقم ته دا رقم وینې ګورې فقط پوج ده کراپ کوي کراپینګ کوي مثلا زه کوچنی کوم دغه بټن پر ومه دا رقم ته برابر یعنې ګوره اتومات یې برابروي دا پر وه بیا پر وه اتومات یې برابر کوي صحیح ده دا وینې اتومات یې برابروي دا بیا پر وه اتومات برابر شو اوس بله کراپ سمپروالی دلته ګورې عکس ته له دې خوا هم دا کولی شي مثلا دغه اسکار هم زه پټ کړم دغه نور هم ډېر ښه ځانګړتیاوې لري خیر پر هغه به وروسته خبرې کوو اوس د وینې دا رقم ته کېږي ګورې دوه رقم خبرې وایي یوه خبر سره پیل لري ګورې اوله دا رقم مثلا کوچنی دی دا پر اووه ده چې ته د روښن وارې دا رقم څه ده دا کمپروالی یې وارې مثلا دا رقم څه دوه رقم پروالی ګوره نور هم سره لاند کړه خیر دلته موږ دا کراپینګ څه کوچنی کړی دی کنې نور ډېر ښه اپشن ده په دې باندې مو هم سر خلاصلو پاته اوس چې مثلا دا عکس زه وارې ډیلیټوم صحیح ده ځکه چې هلته موږ په دغه بیکګراونډ کې کار ده نو زه به دا ډیلیټ کړم بېرته په اوکې پر ومه راځم بل څه پاته ده بل څه پاته ده سویچ پاته سویچ دا به اوس ته څنګه کوئ مثلا دا ګورئ بیکګراونډ ده صحیح ده دا بیکګراونډ ده زه غواړم دا مثلا د پی آی پي و ځای ته سویچ کړم واړم صحیح ده پکار دغه د سویچ اپشن دا پر ووایه unsupported format دا وایي شی نشته کې صحیح ده یعنې موږ د مشخص بیکګراونډ نه در اضافه کړی په دې خاطر باندې سوچېږي ځکه دا خو دغه ترانسپیرنټ شکل لري شی نشته کې اوس زه راځم مثلا دا بیکګراونډ ته یو عکس ور اضافه کوم دا پی آی پي پر ومه مثلا دغه دا خو غټ دغه د ټیک ټاک سایز ده دا یې ور اضافه کوم دا فقط دا پر اووه نور برابرېږي صحیح دا رقم ته اوس دا ما ور اضافه کړه اوس خبره زموږ دغه وسر سوله له سویچ سره سوله صحیح ده سویچ سره دا مثلا زه راځم یا دا رقم نه ده یو به دا رقم دا به دا ډیلیټ کړم صحیح ده راځم او دلته ګورئ دا خو ټرانسپیرنټ خپله هم در معلومېږي ګورئ شی نشته په دغه بیکګراونډ کې صحیح ده دلته به راسئ ور به ځې ووځئ صحیح دا ډسکارډ پر ووایه ویډیو ته راسئ په ویډیو کې مثلا یو عکس ور اضافه کوم مثلا دغه عکس ور اضافه کوم دا خو د ټیک ټاک په سایز کې ده خیر زه به یې راغټ کړم دا رقم صحیح دا رقم صحیح ده اوس به زه څه کوم اوس ګورئ تیار وار بیکګراونډ تور و شی نه ولیکي اوس دا د اوس د بیکګراونډ پر ځای عمومي بیکګراونډ پر ځای باندې دا د عکس راغلی اوس راسئ سویچ ته راسئ سویچ سمپروالی بیا هم نه کې وایي د لاست کلیپ کین ناٹ بی ډیلیټډ دغه آخري کلیپ نه ده دغه عکس ښیي وایي دا نسي ډیلیټېدی اوس نو ګورئ ته به څنګه فقط پی آی پي پر ووایه راسئ مثلا دا عکس ورکوئ دا بیا پر ووایي دا رقم ته کوي اوس ګورئ دلته مثلا زه راځم دغه عکس پر وومه سویچ ته راځم دا هم بیا هم نه ده کوي صحیح اوس په پی آی پي پر ووایو فقط پی آی پي دغه عکس ووایي دا به اوس دغه سویچ کړي دا کېږي که نه کېږي دا وینې سویچ پر ووایه سویچ دا د سویچ ټو دغه څه څه ورته وایي دغه بل بالا بیکګراونډ ته راغلی صحیح ده پی آی پي کې وینې ګوره زه اوس پی آی پي ته راشم او د سیمې د ګالري ته راوړم ځکه چې هلته شی شته نه نو دلته راوځه وینې پی آی پي کې شی نشته د یو دغه د بیکګراونډ بیا راځل له دغه ورځه وینې دا داسې شو کېږي دا دلته وینې ګوره دا سپین اپشنونه شته دا وینې دا زه به ته نښانه کړم دا سپین اپشن وینې دغه سپین اپشن صحیح ده زه بیا رنګ سور رنګ کړم دغه رنګ وینې دا اوس څه کار کوي دا اوس ګورئ دې کار کوي داسې فقط پر ووایه له هغه وروسته مثلا دغه ټرانزیشن یې ته راوړئ د دغو تر منځ په داسې شکل باندې وینې دا رقم ته غواړئ دا رقم ته غواړه دا رقم باندې غواړه دا رقم باندې غواړه وینې دا ډېر ښایسته ده نعمت خپله دا ډېر زیات خوند راکوي دا رقم یې غواړه
دا هم ډېر ښایسته دانه ده او دا خو بیا بیخي ښایسته دانه دغه رقم ته دا بل دانه هم دغه رقم ته صحیح ده دا هم ستا رقم ته ده دا وینې دا بیا دا رقم ته ده دا بیا دا رقم ته ده خاص د 3D په شکل باندې دي دا خیر په انشاټ کې 3D ایډیټینګ نه کړي خو د 3D په شکل باندې ډېر زیات شان یې ورته کړي او دا کښته چې بیا دي دا بیا وینې ګورې پیډ دی د څه وینې ګوره دا زه پرومه دلته ماته وینې دا د صحیح علامه راواړئ دلته اوس که مثلا زه هغه نه پرومه دلته راځم دا بېرته ایسته کومه د اوس ګورې دا کښته دوم دانه بلاک چې د سوپر دا که زه پروم وینې ګوره ته ماته انشاټ لوګو هم راواړوه دلته ماته ضرب راواړوه یعنې دا نسي دا دی موت نه در کومه صحیح ده وایي دا موت نه کېږي په دې کې به ډېر ښایسته ښایسته راځي ته یې خپله ورته ګورې زه یې څو اپشنونه درته کوم دا رقم ته دا رقم ته دا رقم ته یعنې تر کیپ کټ زه خپله بهتره بولم ځکه چې هغه خو کیپ کټ خو یو اردنو انټرنیټ کیسه راولي بیا بل شی راولي بیا بل رقم شی راولي هغه ډېر زیات کار غواړي بل تر هغه ایډیټ هم ډېر ساده دی کیپ کټ کې خو ډېر زیات رقم شیان نو دغه پورته منځه کې ټول شیان موجود دي پرېږدي په دې مودې خدای وکړي سر خلاص شوی پاته سولو پسې بل اپشن راځمه په بیکګراونډ کې سویچ باندې خو سر خلاص فقط د پی آی پي دا کولی شي بدولی شي مثلا زه رقم دا کس دا رقم مکمل کوم ته وینې ګورې پی آی پي کې ده صحیح ده پی آی پي کې ده بیکګراونډ کې نه ده صحیح ده بیکګراونډ دا کښته دا نه ده دا پی آی پي ده اوس دا پر وی فقط راسئ سویچ ته راسئ دا وینې دغه په سر کې راوستئ دا رقم ته بل اپشن پاته دغه چی شته د کټ آوټ ته دا کټ آوټ بیا اوس څه کار کوي دا ډېر مهم شی دی کټ آوټ وینې دا ډېر سخت زیات مهم شی دی دا اوس په نام شین بیکګراونډ ایسئ شین بیکګراونډ مثلا زه راځم دلته ګورئ راسئ راوسئ پی آی پي ته راسئ پی آی پي زما یوه ویډیو ده په شنه سکرین کې ده په ګرین سکرین کې ده ښه زه راځم ته ګورئ کوم نورې ویډیوګانې مثلا تا په فولډرانو کې ساتلې هغه راښئ بیا به دغه په ریسنټ پر وی ریسنټ سمپلوالی له هغه وروسته راسئ دلته راسئ مثلا زما دغه ویډیوګانې دي دا خو نه دي دا دي مثلا دا ویډیو زه راوړم اوس دغه بیکګراونډ دا وینې یوه ورځ ته سمه در روښن دا رقم اوس ګوره اوله راسي دا رقم بیا فقط دا پر ووایه نو برابر سو سکرین سره اوس په دې کې ګورئ دغه زما دغه شاته دغه تور دغه دی څه ورته وایي وینې دا دا ده دا تور بیکګراونډ دا فقط دا رقم ځینې کراپ کوي ګورئ کراپ دلته هم دا ډېره ګټه کوي دا بل طرف ته هم دغه رقم را کراپ کوي صحیح ده داسې دا رقم که نو له هر یوه ویډیو ده نه چې هره ویډیو به ته یې کراپوي هلته ځکه ځینې شیان اضافه راغلي هغه به ته ځینې کراپوي نور هېڅ مشکل نه لري فقط دا ستا بدن ګرین سکرین باندې نور چې خدای وکړي هر څه ونه پرې کړه هغه مشکل نه لري یو لاسونه فقط ورسره رسېږي اوس به ګورې سویچ اپشن خو مو ستاسو کټ آوټ ته راسئ کټ آوټ ته په دې کې که زه مثلا زه به دا هېڅ کښېنې کړم بیا به ډېر کار نه غواړي صحیح ده دلته بیا مثلا زه دغه کړمه سپلیټ به کړم سپلیټ به کړمه نور دا خوا خپله سلیکټ ډیلیټ پر وی دا ختمه شوله دا فقط په سلیکټ کې اوس راسئ کټ آوټ ته کټ آوټ ته چې رالاست ګورئ اوله دغه د خپله د کټ آوټ اپشن ده دوم دانه ستا کروما ده صحیح ده په کروما او په کټ آوټ کې څه فرق ده ګورئ کټ آوټ چې دا خپله اتومات ده که یعنې ستا څه کار نه غواړي دا پر ووه دا د وینې ګورئ اتومات یې ایسته کړه ته ورته وګورئ خو دا بیا مشکل څه لري ته یې دا وینې د غاړې سره دا شنه شیان وینې دا شنه دا ته شنه لمباس کېږي یعنې په اتومات شکل یې کوي خو دا چندان شی نه ده یعنې چندان یې نه پرې کوي اوس راځمه بېرته دا پرومه دغه وینې د کټ آوټ کښته وینې دغه کوچنی ضرب شته دا فقط پر ووایي دا رقم ته دا زه ایسته کړم دا پر ووالی نو بېرته هغه ګرین سکرین ماته راغلی صحیح ده زه به دا برابر کړم دلته دا رقم بیا کړمه اوس کټ آوټ ته راسئ کروما باندې بیا دا کار مکمل کړي فقط دغه وینې د غشي په رقم شکل دا شی فقط ما نه دا کړی شي دا فقط په لاس دی کش کړه صحیح ده زه راځم دا کش مې دا په کش کې دا رقم ده اوس دلته هم ګورئ د څنګو سره دغه د شنه لمبه ده اوس د دې لپاره به ته څه وکړې دا سټرنګت وینې سټرنګت دغه اول اپشن زه به ته نشانې کړم دغه اول اپشن ده دغې فقط دا خط تر دلته نیمایي ته کش کوي تقریبا همیشه کوشش وکړئ چې اویا او شپېته کې باید دا کار ختم کړئ زه اوس راځم که چیرې په اویا شپېته کې نه ختمېده بیا هر څونه کېده هغه رقم ته صحیح ته ښه معلوم شو دغه وخت مثلا زما په دې کې دا 15 برابر ده
او دا شیډو هم ورکولی شي، خو دا بیا کوم پوره ورکړه بیا وینې ګورئ شاته تور بیکګراونډ راوړي، شیډو راولي خو هغه ډېر خراب ایسي، چندانې خوند نه کوي. دا عموما 10% ورکوي، 10% اضافه مه ورکوئ ځکه چندانې ګټه نه کوي. اوس ګورئ دا مثلا هغه بیکګراونډ ته ورشه، د بیکګراونډ شاته ته عکسونه مو نور اضافه کولی شئ، مثلا وینې دا اوس هغه ویډیو سره دا موږ چې مثلا خلک ویډیوګانې ګورو دا ښایسته په اطاق کې ولاړې هغه هسې اطاقونه نه وي دا جوړ کړي دا هر څوک چې وویني دا ډېری دا رقم ته دي. اوس خبره ده چې شوله د بیکګراونډ سره، اوس مثلا دا شاته بل رقم بیکګراونډ زه غواړم ورأډ کړم، صحیح ده بل رقم یو وار به دا مثلا زه سپلیټ کړم دا به خطا کړم، دا بل دانه به هم دغه رقم څخه خطا کړم، ویډیو هم لاړله، ویډیو به زه بېرته را ریکور کړم. یا اوس د انډو لپاره ما څه ګوره ویډیو لاړله ویډیو نشته، دغه اپشن وینئ دغه اپشن ده دا فقط مثلا پروی سره وخواستی خپل مطلب پرس له ویډیو روان څه بېرته راله باله بیا کار کوي. اوس ګوره ای ځانه بېرته راکاټ بیا دا رقم پرېسلو دا د ویډیو راله اوس ماته. اوس زه غواړم ته بیکګراونډونه ور اضافه کړم، دا پرومه تر ده دا مثلا دا له منځه وړم، له دې وروسته مثلا غواړم دا شی ور اضافه کړم. یا خلک چې د ډاکومنټري ویډیوګانې جوړوي زه به دا ودروم ډاکومنټري ویډیوګانې جوړوي ټول دا رقم جوړوي، مثلا زه به د خپله ویډیو څه غټه کړمه چې ښه سم مکمل معلوم شي. دا ما کټ اوټ کړی ده اوس ټکس نه در کېږي. خیر راځم دلته مثلا د اوله دا د سپي عکس ته دویم وارې بیا پر وویه سپلیټ پر وویه دغه وینې دا ډیلیټ کړه دا د بل بیکګراونډ راولی دغه واله مخله معلوم چې مثلا دا رقم ته یا مثلا دا رقم ته کومه صحیح ده دا رقم ته ترانزیشن زما خوښ ده. له هغه وروسته ګورو اتومات راځه دا وینې مثلا دا رقم هغه ترانزیشن کومه یا مثلا دا رقم کوم دا ډېر ښایسته ده نه ترانزیشن ده دا وینې دا ډېر مست خوندور شی ده. دغه رقم مثلا دغه دا دلته غواړم سپلیټ کړم فقط یې پر کلیک کړئ دا رقم ډیلیټ کړه دغه بله برخه دا رقم ډیلیټ کړه پی آی پي ته راسئ پی آی پي ته دا بیا پی آی پي ته مه راځئ پی آی پي ته مه راځئ اوس به ته یې دی وکړې پی آی پي ته ښه ته یې راسئ ستا څه کېږي غواړم عکس ور اضافه کړم بیکګراونډز ته راځم دا رقم پر اضافه کوم دا رقم را غټ کړه له هغه وروسته دغه ویډیو نه فقط دغه شین بیکګراونډ ویډیو دا پر ووایه دا راغلی وینې ګورې که دا پر ووایه عکس نه راځي فقط دا بیکګراونډ په ویډیو پر ووایه نو راځي خپله نو دا رقم ته کېږي. اوس مثلا زه دا له سره ته پلی کوم ته خپل ورته ګورئ 80% of non-native English speakers mispronounce the 12 months of the year. Are you from دا رقم ته کېږي صحیح ده. خو اوس دلته مثلا غواړې ته یې بیکګراونډ اضافه کړې دا به ته یې ور له مخه راښیي دا بیکګراونډونه صحیح ده چې مثلا بیکګراونډونه ور اضافه کوي شیان ور اضافه کوي هر څه چې ته یې غواړې ور اضافه کوي صحیح یا مثلا د عکسو په منځ کې کولی شي دا زه مثلا غواړم دا پر ومه له هغه وروسته راځم سپلیټ ته سپلیټ سمپروالی وینې دا ګونو کې برخه انتخاب ده په ریپلیس کې هم شاید اپشن را کړی ریپلیس دا د ریپلیس را کړی ریپلیس ته راسئ نور چې هر عکس مو خوښ شول هغه پر ووایه زه راځم ریسنټ ته راځم ریسنټ عکسو کې غواړم دا کاشکې دا رقم ته په دې کې مثلا دا بل عکس غواړم انتخاب کړم دا هم راغلی وینې دا د راغلی اوس دا هم ځان ته ترانزیشن ورکولی شي دا رقم ته مثلا ورکوم دا رقم ته 80% of non-native English speakers mispronounce the 12 months دا ترانزیشن به ورکړم چې مثلا دا رقم شي mispronounce of non-native English speakers mispronounce the 12 months of the year 80% دا وینې دا رقم کېږي صحیح ده. نو دلته که چیرې مثلا ته یې غواړې عکسونه اضافه کړې فقط دا پر ووایه چې هر ځای هغه ویډیو ختمه شوه له هغه وروسته سپلیټ پر ووایه سپلیټ دا سپلیټ نه ده څه دا سپلیټ پر ووایه له هغه وروسته دا وینې ګورې انتخاب د اتومات بلا راځي دا رقم ته راځي ریپلیس دا ریپلیس وینې د ریپلیس اپشن دا پر ووایه مازې هر عکس چې غواړې اضافه کړې مثلا دا عکس ما اضافه کړی
د اسرایلو زوړ عکس دا ویني دا خپله راځي اتومات مثلا دا راغلی چې وینه دا رقم اتومات راځي نو خدای دې وکړي چې په دې باندې مو هم سر خلاص شوی راځم اوس بل اپشن چې پاته ده هغه د چې شته ده کټ آوټ باندې مو هم سر خلاص کړلو پاته پسې ماسکینګ ده ماسکینګ به انشاءالله زه مکمل درښیم چې مثلا کار یې څه ده دلته په کته راسې ویې ګورئ چې مثلا دا رقم شی ده دا رقم شی ده د دې باندې سم کار غواړي دا به زه مکمل ویډیو ورباندې جوړه کړم شاید ډېر وخت وغواړي خو ډېر مکمل به سر باندې خلاص کړم بس دا وله ویډیو خدای دې وکړي چې په ځینې اپشنونو باندې مو سر خلاص شوی او زده کړې به یې نو نورې ویډیوګانې به مو انشاءالله جوړ شي